چې هغه دا ده ښځې کله کوچنی پیدا سولو 40 شپې دا زموږ ښځې چې هغه په کورو کې پرتې هغه مردار په ټکاپه پراته وي څه کیسه ده وایي زه په 40 کې یم نو 40 څه معنا 40 ورځې بعد دا ښځه بیا د بیمار خپل غسل مسل چې هغه کوي بیا سر چې ته سر مور وخري او بیا مطلب نن شي مې سي اوس ګوره زه به یو مسله در ورشم دا پښتو ښځې په دې خبرو نه پیږي بیا د دې ډیره معاف څوک دغه کښنه چې پیدا شو د دې کښنه د پیدایش بعد د دې ښځې بیماری چې دا هغه کم سي کم 15 منټه راتللی سي یو کې دا بیمار او بس په غسل دی وکي لمنځونه دي شروع کی زیاده سے زیاده چې هغه 40 شپې دي نو زموږ ښځې چې دی هغه مثلا بیماری نه بیماری د دې نست مطلب هغه چې نه پیدا څه بیماری و بیماری د شوسو سر بخلاصي د غټان خلکو بیماری ورځ دوی ولا ټیک د سید درې ورځې بعد د دې بیماری ورکسي 15 ورځې د دې بیماری نه بس دا ناس ته د پرتا ته لیټي سر ته پرتا ته بس نو دا چې نه راوړی دی نو نن منځون نستا نشي الای کې د دې ښځې دا چې کله بیماری ختمه شوله په هغه سات کې بداجي خپل غسل وکړي اکا اول ورځ وا کدویم ورځ وا ک پنځم ورځ وا کله سم ورځ وا 40 ورځې ضروري نه دي 40 ورځې پای دی هغه دا معنا ده چې وشته دا بیماری وا 40 ورځې چې 40 ورځې ته ورسېدله د 40 ورځې بعد موږ ته وایو وسم څه بیماری راتله پروا نه لري ته ورڅ خپل غسل مسل وکړ خپل منځونه شروع کړ نو کچيري بیماری په د مابین کې وشلېدله نو ستا بیماری ختم شو ورڅ غسل وکړ خپل منځونه کوه په مابین کې مثلا د ښځې لره 15 ورځې بیماری نه ورته بیماری دی نه دي نو دا ښځه اوس غسل نه کوي دا ویا و د زما څلويشته دا زموږ د ښځو بیا عقل دا غزې درشه ورڅ پښتنه وکړي زموږ د ښځې په دې خبرو نه پوهیږي چې دا ماجی کښنه پیدا سو بیماری ورکس ولا دا خپل غسل کې دا خپل منځونه شروع کوي ها اوس کدا چې د دې ښځې مثلا دویم کښنه یو دریم څلورم بیا به دا چې وکړه راولاړ بسي دا دویم کښنه چې دی هغه پر هغه اول باندې شمار کې هغه اول کې د ښځې څو بیماری ولا 15 ورځې ولا 8 ورځې ولا 9 ورځې ولا 10 ورځې ولا دا به ماغونه بیماری شمار کې صحیح سلو آسان خبرې دي اوس موږ د ښځو په دې خبرو سره نه خلاصېږي څونه منځونه چې قضا کیږي څونه د ښځه څونه لار دي ورکه ده او د پیشن پر ځای چې راواخلي د لاور په خبرو دلته خبرې شي په لاور کې رواج سوي دي دلته په خبر وي نو شي راغلي دا خبره نه راوړي نوې کناري راغلي دي نوې مطلب بټنان راغلي دي نوې پړنان راغلي دي نوې پلانې دا بیا په خبره ده لیکن دلته چې دا بیلمان ز پراتی بی دینه پراتی په دا نه ده خبره سړی هم په دا نه دي خبره چې بس دې چې نه راوړي نو نه مشوره صحیح سره په اوه مورز باندې به سړی د کښنې سر ورخري نمبر باندې دي زموږ ښځې په اوه مورز باندې کښنې سر نه ورخري پر 40 ورخري الان کې سنت طریقه دا ده پر اوه مورز به دا سر ورخري اوس پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې الله زوی ورکړي په دویمه درېمه ورځ ته ابراهیم نمبر باندې کښې شو دا زما د نکلم د ابراهیم علیه السلام ابراهیم نمبر باندې کښې شو وي فورا دا نه دي چې نو نم ځنډېدل دي الله کله به ور باندې دي نو لہذا زموږ ښځې دي و دې مسلې ته توجه ورکړي په دې مسله دي سر خلاص کدا وایي چې یار زما سر به خلاصيږي یا زنه په پیژم خپل خاوین ته دی وای خاوین دراسي مولوي صاحب سره پښتنه سیدا مولوي صاحب سره دی خاوین پښتنه وکي قرار بس دا خو ګپ نه ده دا ګپ نه ده چې دا ښځې په دې خبرو نه خلاصيږي دا الله رسول فرمایي ښځه به عقل ده دغه وجه ده ناقص العقل ده عقل نیمه دی د دوه ښځو گواهی دی وسړي په برابرۍ باندې راتللی شي دین دی نیمه دی په میاشت کې ته څول منځونه کوي نو لہذا د ښځې د پاره چې کله کښنی بچي پیدا سو الله ورکړي بیماری ته وګوره بیماری ورځ بعد ودرېدل بس کبه خاص کر اول کښنی دی خبر اخلاص ده خپل غسل دی وکیل منځونه دي شو بیا الله سورې بعد 15 سورې بعد شر ورځ بعد بیماری رااله دا باغ شماري لکه د کښنی سمخ کې کوم د دې بیماری وي د اسلام په تلګي دا ما څه سره کی خبره د توکړه په تفصیل زنسم کولای ما تعالی اوس مرته خوندې اوري بچانی اوري زنانی اوري ماته مناسب نه یو خیر دا ډیره ضروري مسله د زموږ په دې خبرو باندې اخته دي مبتلا دي ورته د اسمه سور څه نه وکي خدای په نامه کې دروسه سر په خلاصيږي صحیح سو دروسه سر په خلاصيږي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ